سلامونه نیکلي دوستانو راځئ نن عمومي معلومات د هغه خلکو دپاره د ورکومه چې هغه پینډینګ کیسونه لري که هغه د انټرویو د ګرین کارت د خاطره دی که چیرته هغه د ورک اترایزیشن د خاطره انټرویو لري یا کوم بل انټرویو لري غیر د هغه کسانو چې هغه پاسپورت لري یعنی د پاسپورت و انټرویوګانې لري هغه دپاره نه دا خاص دغه خلکو دپاره زما یو ملګری دی هغې ډېر تشویش کوی چې چا راته ویلي دي که چېرته ته یو اس سی ایس ته لاړ شې نو ته ترجمان او دغه شیان نشي نیولی نو دوستانو دا بالکل غلطه خبره ده که چېرته تاسو انټرویوانې لرئ ګرین کارت د خاطره تاسو بیخي بالکل کولی شئ چې خپل ملګری دوست فامیل غړي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کولی شي هغه ځان سره بوځئ ځکه یو اس سی ایس مجبور او مکلفیت یعنی مسؤلیت نه لري چې تا ته ترجمان ونیسي او هغوی هلته ترجمانان لري نورو بخښونو د خاطره که چېرته نور هلته کوم مشکلات ولري نو کولی شي چې هغوی ترجمانان استفاده وکړي خپل ترجمانانو څخه ولې د انټرویو د خاطره هغوی نشي کولی چې خپل ترجمانان استفاده کړي هغوی د خاطره هغوی رسمي توګه اعلان کړی دی خپل د یو اس سی ایس د صفحې څخه که چېرته تاسو انټرویوانې لرئ نو تاسو کولی شئ خپل ځان سره که کوم ملګری لرئ که کوم دوست یار فامیل غړی او که چېرته بیخي دا څوک نه لرئ نو کولی شئ یو چاته پیسې ورکوئ هغه څو ساعته چې تا سره اوسیږي هغومره پیسې ورته ورکوئ نو هغوی تا سره راشي هلته ستاسو په انټرویو کې همکاري در سره وکړي او بله خبره ده چې که چېرته تاسو پینډینګ کیسونه لرئ ستاسو ادرسونه تبدیل شوي دي یو ځای نه بل ځای ته موف شوي هستئ نو هغې د خاطره تاسو باید خپل ادرس یعنی AR11 فورم ډک کړئ تر څو هغه کولی شي چې د آنلاین له طریقه هم ډک کړئ او هغه هم کولی شي چې د فیزیکل یعنی ډاونلوډ یې کوئ پرنټ یې کوئ هر څه خپله ولیکئ قلمي ولیکئ امضا یې کوئ د ټول فامیل غړي د خاطره کس په سر چې مثال هر کس ته جدا جدا فرم ډکیږي او لاندې خپل فرم لاندې هغه ادرس دی مکمل هغه ادرس ته به میل کې ټول یو ځای کې هغې ځای ته به میل کې تر څو که چېرته هغې خدای ناخواسته که چېرته تاسو ادرس نه تبدیلوئ نو که ستاسو زاړه ادرس د هغې کوم دغه لیږي نو تاسو نه خبرېږئ نو هیله ده دغه موارد ځان سره وساتئ تر څو که چېرته دغسې حالات پیښیږي مخکې نه تاسو عامه پوهاوی ولرئ بیا هم دا زما ویډیو عامه پوهاوی دی نو نورو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی ته دغه موضوع ورته بیان شي چې خبره څه شی دی مننه په خدای مو سپارم سلام علیکم